د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. عاطف مشال په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال په خپل ټویټر لیکلی دی چې د پاکستان حکومت ورسره منلی چې د جون په 22مه به د افغانستان د صادراتو پر مخ د تورخم چمن دروازې او همداراز غلام خان بندر خلاصوي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 100 ټنه روغتیایي توکو مرسته وکړه او دغه مرستې نن سهار د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېدې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د طالب سرچینو په حواله لیکلي دي چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله کاروان کړی دی چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په مرکزي ټیم بیا کتنه وکړي او یا هم په بشپړ ډول نوې ډله اعلان کړي. کورونا د نړۍ په کچه د کورونا وبا له امله د وژل شویو شمیر 4,09,000 ته ورسید. ولسمشر محمد اشرف غني د مالیې وزارت 3 معینان، 3 رئیسان او 3 ګمرکاتو ټول مشران ممنوع الخروج کړل. حنیف اتمر ایران ته د حنیف اتمر سفر افغان چارواکي وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نږدې راتلونکي کې ایران ته ځي او هلته به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نور مسایلو وغږیږي. ولسي جرګې د حکومت له لوري د روان کال د بودیجوي په مسوده کې راغلي تعدیل رد کړل. تادین خان په کندهار کې د یو شمیر پولیسو له لوري له خلکو سره ناوړه چلند امنیه قومندان تادین خان سخت په غوسه کړی دی. سره صلیب ICRC ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام او د کورونا وایرسو د خپرېدا جریان پر روغتیایي مرکز هدفمند بریدونه د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. عامه روغتیا وزارت هڅه کوي د اکسیجن د کمښت ستونزه حل کړو. افغان حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د حضور په قانوني کولو په داسې حال کې بحث کوي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې 2 مرګونو پیښو په افغانستان کې دننه د خلکو پراخ اعتراضونه راوپارول. طالبان هغه کسان نیولي چې 2 ورځې مخکې خوست کې د یو کورنۍ 9 غړي ووژلي وو. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.